پاکستان له افغانستان سره د اوربند له پای ته رسیدو خبر ورکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستی اوربند دودیز دولتي اوربند نه و، بلکې هدف یې دا و چې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه ونه شي. نوموړي ادعا وکړه چې له دې اعلان وروسته پاکستان کې لوی ترهګریز بریدونه شوي دي. طاهر اندرابي څرګنده کړه چې پاکستان له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو په اړه بشپړ پوځي چمتووالی لري. نوموړي دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې پاکستان د افغانستان په 3 ولایتونو کونړ، خوست او پکتیکا بریدونه وکړل چې له امله یې 1 مېرمنې او 9 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړ او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو بریدونو په تایید سره وویل چې دغو بریدونو ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. همداراز د طالبانو حکومت د سیمې هیوادونو او په ځانګړي ډول ګاونډیانو ته بار بار ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي. بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې د ترکیې له سفیر جنګونال سره د مخخي لیدنه وکړه. بهرنیو چارو وزارت وايي په دې کتنه کې د دواړو لورو د سیمه ییزو مسایلو سربیره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترسره کړیو خدمتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا د هڅو په پار له جنګونال څخه مننه وکړه او نوموړي ته یې په راتلونکو ماموریتونو کې د بریالیتوب هیله وکړه. ورته مهال جنګونال هم د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په هر اړخیزې همکارۍ خوښي ښودلې ده. ترانسپورټي وسایطو کې د GPS سیسټم لګولو هوکړه لاسلیک شوه. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت معین عبدالسلام حیدري په حضور کې له 6 شرکتونو سره د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو لپاره د GPS دستګاهو د لګولو هوکړه لاسلیک شوه. د خبرپاڼې له مخې دغه شرکتونه په ټول هیواد کې په ترانسپورټي وسایطو کې د GPS دستګاهو لګول او اړینې اسانتیاوې برابرول تضمین کړي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې دغه اقدام به د ترانسپورټي وسایطو په معیاري کولو او ښه مدیریت کې مهم رول ولوبوي. یاد وزارت څه موده مخکې اعلان کړی و چې مسافر وړونکو موټرو کې شاوخوا 8000 GPS آلې نصب شوي دي. اسلام کلا ګمرک کې نږدې 100 ټنه بې کیفیته تیل او ډیزل له منځه وړل شوي. مالیې وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې نږدې 100 ټنه بې کیفیته قاچاقي پټرول او ډیزل کشف او د محکمې د پریکړې پر اساس له منځه وړي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي دا تیل په بیلابیلو وختونو کې قاچاقبرو په پټ افغانستان ته راوړي وو چې د ګمرکي مسؤلینو له لوري تر نیول کېدو او له معاینې وروسته یې د له منځه وړلو پریکړه شوې ده. یاد وزارت همداراز ټینګار کړی چې د هیواد په ګمرکونو کې ټول سوداګریز توکي په دقیق ډول کتل کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې کیفیته او ممنوعه توکي وارد او یا هم صادر کړي. علي خامنه‌ای ویلي چې ایران د هیڅ منځګړي له لارې له امریکا څخه د خبرو اترو غوښتنه نه ده کړې. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای په یو تلویزیوني وینا کې هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې ایران د یو منځګړي هیواد له لارې امریکا ته پیغام لیږلی دی. خامنه‌ای په خپلو څرګندونو کې د امریکا پر سیاستونو سختې نیوکې وکړې او دغه هیواد غیر قابل اعتماد او خطرناک وباله. هغه ویل چې واشنګټن حتی له خپلو متحدینو سره بې وفایي کوي او د اسرایلو ملاتړ یې د سیمې د امنیت لپاره زیانمن بللی دی. همداراز خامنه‌ای د اسرایلو او امریکا پر وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې ایران بریالی بللی. نوموړي د عمومي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د هیواد اوسنۍ همغږي باید پیاوړې شي. امریکا افغانانو ته د ویزې ورکولو بهیر هم وځنډاوه. د متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په پاسپورټ سفر کوي د ویزې صادرول سملاسي ځنډول شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پر خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان ټولو پاسپورټ لرونکو ته د ویزې ورکولو بهیر ځنډولی دی. روبیو ویلي چې د خپل هیواد او خلکو خوندیتوب ورته د هر څه مهم دی. تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د ملي ګارډ پر 2 سرتیرو د برید په غبرګون کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په ګډون د 19 نورو هیوادونو د کډوالو بهیر درولی و او د دوی د کډوالۍ قضیو د بیا کتنې امر یې کړی و. امریکا کې میشتو افغانانو له ټرمپ څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. امریکا کې میشتو افغانانو د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې مرګونی برید غندلی او ټینګار یې کړی چې برید کوونکي چې 4 کاله مخکې له افغانستان امریکې ته تللی و د دوی استازیتوب نه کوي. په امریکا کې د افغان ټولنې ائتلاف د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې
او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې کړې ده، خو پر امریکا یې غږ کړی چې د افغانانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه ونه ځنډوي یا یې ونه دروي. د چهارشنبې په برید کې د ملي ګاډي 20 کلنه غړې سارا بیکسټروم له ټپي کېدو وروسته مړه شوه او 34 کلن اینډرو وولف هم د مرګ او ژوند ترمنځ حالت کې دی. په غبرګون کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانانو د کډوالو د ټولو غوښتنلیکونو بهیر درولی او امر یې کړی چې د 19 هیوادونو وګړو ته ورکړل شوي ګرین کارتونه دې وکتل شي او ویلي دي چې د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بنده کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر رئیس اندری یرماک له خپلې دندې استعفا کړې. د اوکراین ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې نوموړي خپله استعفا ورسپارلې او د نوموړي د احتمالي ځایناستې لپاره به سلا مشورې وکړي. د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې یرماک وروسته له هغې استعفا وکړه چې د اوکراین د فساد ضد ادارو کارکوونکو د فساد یوې سترې قضیې په روانو څېړنو کې د نوموړي کور وپلټه. یرماک له 2020 کال را په دېخوا د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر رئیس دنده درلوده او له زیلینسکي وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو قوي کس ګڼل کېده. سوریه کې د اسرائیل برید له امله 30 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د دغه هیواد د روغتیا وزارت له قوله راپور ورکړی چې د سوریې په سویل کې د اسرائیلو بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه مړه او 40 نور ټپیان دي. اسرائیلي پوځ بیا ویلي چې د سوریې د بیتجین په کلي کې د عملیاتو هدف د یوې ملیشه ډلې د غړو نیولو. د سوریې حکومت د غندنې ترڅنګ دغه برید جنایت بللی او له اسرائیل غوښتي چې د هوایي حریم له نقص او تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. همداراز قطر، سعودي عربستان او ایران هم یاد بریدونه غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواشیني ښودلې ده. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.